سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس او یو ولسي وګړی وژل شوي او 15 نور ولسي وګړي ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 2 بجې د جلال آباد ښار د درېیمې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې د پولیسو پر یو موټر د ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو رنجر او یو کاستر موټر هم زیانمن شوي دي. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې لا هم چاڼیز عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت ویاند وایي په تېرو 40 ساعتونو کې 9 نوي طالبان وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 12 دولتي سرتیري هم وژل شوي او 14 نورې ټپیان دي. د ننګرهار د دره نور ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د داعش د شتون په اړه خپله اندېښنه پړاوه کړه. دوی تېره ورځ په یاده ولسوالۍ کې په یوه قومي ناسته کې له حکومته وغوښتل چې په دغې ولسوالۍ کې د داعش له پیاوړي کېدو مخکې هغه وځپي. له دې سره سم په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي هم له حکومته وغوښتل چې د هغو کسانو پر وړاندې د هم لاسونه بډ وهي چې داعش ته اکمالات کوي. له دې سره سم د کندهار ولایتي چارواکي وایي دیني عالمان د طالبانو ته د سولې اصلي پیغام ورسوي. د دغه ولایت والي تېره ورځ د سولې غږ تر نامه لاندې په یوې ناسته کې زیاته کړه دیني عالمان کولی شي په سولې بهیر کې ونډه واخلي او طالبان د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې له سولې بهیر سره یوځای کېدو ته وهڅوي. له دې سره سم د دغې ناستې ګډونوالو له دولته وغوښتل چې هغه لاملونه د پیدا او له منځه یوسي چې له امله یې سوله ځنډیږي. 15 داعشیان د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې ووژل شول. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کسان تېره ورځ یادې ولسوالۍ په اوج نو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې له خپلو وسلو سره یو ځای له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او د میدان وردګو د پوهنتون زده کړیالان له اړوندو چارواکو غواړي چې د یاد پوهنتون ستونزو ته د حل لارې پیدا او د لا پرمختګ لپاره یې لازمې هڅې وکړي. دوی وایي دمګړی دغه پوهنتون ودانۍ احاطوي دیوال کتابتون او انټرنټ خونې نه لري چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي د میدان وردګو پوهنتون د ستونزو د هواري لپاره به لازمې هڅې وکړي او په روان کال کې به ورته یو شمېر عملي چارې هم پیل شي. دغه پوهنتون له 4 کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی او دمګړی یوازې د کرنې پوهنځۍ په 2 څانګو کې 450 زده کړیالان لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.